زه به اخره کې تاسو ته میما او په دې سکرین په واسطه باندې زما آواز چې څومره مسلمانان خاص کر پښتنو ته ورسي دی حضرت ایمل صاحب ویلي دي چې یاره دا ګانې بجانې او ډمتوب وایي پښتانه ټول ډمان پښتانه څه شي دي ټول ډمان وایي زموږ مشران ډمان تاسو نه پوښتنه کومه انصاف په دې قوم کې نشته مخکې څو وخت مخکې یو عالم د خولې نه هغه د خولې نه د پښتنو خلاف څه خبرې وتې وي بیا به ټول پښتانه را پاسېدو وایي په ده موږ اف آی آر کوو د پښتنو بېعزتي کړې ده تاسو ډمان ټول وایي ډمان نه یې ډمان که نه پښتون خو دې ته وایي چې هغه به حیاداري که نه ابه ډمه تاسو په ایمان وایي زموږ معاشره کې چاته کنزل کې یا غوسه کې ډم ورته خلک وایي که نه وایي په ډم خو مو ته غوسه کېږو او که څوک وایي نو دی وایي ټول پښتانه ډمان دي مشران زموږ ډمان او زموږ نو دې ته وایم چې تاسو که پښتانه نو د ده خلاف را پاسئ د ده خلاف جلوسونه وکئ ستاسو د قانون مطابق په ده باندې اف آی آر وکئ او کم از کم د ده پارټۍ نه داسې توبه وباسي طلاق مغلظه 3 طلاق ورکړي څوک چې دې پارټۍ کې نو طلاق لکه یو سپینګیري بابا نیم طلاق ورکړی هم دی الحمدلله غیرتي خلک شته اگر چې دې پارټۍ کې ورته هر څه پرېښودل نو مسلمانان دې سره مکمل بایکاټ وکړي او چې تله اوټ له راشي که نه اوټ خو اسم غیر شرعي کار دی چې ملاله هم ورکې بیا چې دې درته راشي نو په چپړو په کوتکونې ووهئ چې د دې پارټۍ والا خلک در راشي مکمل بایکاټ به کوو که نه به کوو انشاءالله دا شی دې ته تو کشه دا دې تو ګرځو ټول به موږ دې پارټۍ نه بېزاره یو که نه یو بېزاره مونږ تاسو ټول د دې مجلس په وساطت سره د دې موجوده حکمرانان نه که د 400 ډي پی او د مشران دي که دي که د خیبر پښتونخوا ډي جی دي تاسو ټول دا مطالبه کوي د اف آی آر په ده باندې که نه تاسو ټول وایي چې ایمل ولی باندې اف آی آر وشي تاسو ټول وایي چې د پښتنو بېعزتي کړې ده تاسو ټول وایي چې دا ډېر بېنوره انسان دی تاسو ټول د سره بایکاټ کوئ جزاک الله جل جلاله دی موږ تاسو داسې خلکو نه په امن او امان کې وساتي موږ به انشاءالله خپل بچي ډمان نه جوړو موږ به علما حافظان مجاهدین تبلیغیان صوفیان به جوړو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین